په جنوبي پښتونخوا کچلاغ سیمه کې په پوټي کلي کې دومره لوی وحشت سوی دی چې انسانیت یې بالکل وشرمولو. یعنې دا داسې پیښه ده چې بیانول یې ناممکنه وي، ځکه چې د یو سړي د یو بنده آل او عیال ټول له منځه یوسي، او هغه هم په داسې حال چې حلال یې کړي او غاړې یې غوټې ورپرې کړي او په وحشت باندې یې ووژني. دا 4 اولادونه یې وو چې 2 نجونې وې، 2 هلکان وو، یوه یې معاینه وه، کور ودانه وه. خو کله چې دی خبرېده دی مزدور کاره و، تللی و، چې راتلو نو دا پیښه یې ولیدله چې جمال ترکي دغه ټول حالات تاسو به لیدلي وي چې دی بیا ورغلی دی او د دغې واقعه دی رابرسېره کوي. نو ملګرو، موږ به څه ووایو چې انسان دا دومره وحشت ته ولې مخه کوي؟ انسان ولې دومره دروند وحشت کوي؟